جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د بلوچستان د ازادۍ پراخه جګړه، پراخ تلفات او د پاکستان دپاره سور څراغ اوس د دې سبب ګرځېدلی دی چې د بلوچانو د ازادۍ تحریک ته نه یوازې دا چې د پنجاب او د مین سټریم میډیا پام راوښتی، بلکې په نړیواله کچه هم د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ د پام وړ توجه جلب کړې ده. دا جګړه که څه هم تیر کال هم سویوله، یو ځل تر هغه د مخه هم سویوله، خو په دغه ډول باندې منسجمه او منظمه جګړه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو له لوري په بلوچستان کې وسوه، دا د پاکستان دپاره بالکل سور څراغ دی. په دې کې دوه عمده ډیر لوی مسایل نغښتي دي. یو دا چې د بلوچانو د ازادۍ دې جګړې چې بلوچستان یې سراسر فلج کوي او تر ډیره بریده په ټولو بلوچي سیمو کې پراخ بریدونه وکول او پراخ تلفات یې واړو او یو نړیوال نیوز یې جوړ کړ. دا د پاکستان دپاره تاریخي شرم دی او دا د پاکستان د انټیلیجنس ادارو او یا د استخباراتو لپاره د انتهایی شرم وړ کړنه په ټوله نړۍ کې بلل سوې ده. ځکه په ټولو لویو او وړو ښارونو کې، یعنې تر 10 په زیاتو په 1 درجن لویو او وړو ښارونو کې پر یوه وخت باندې هممهاله بریدونه کول، دا د همدغه ساعت مسله نه وه چې دا بریدونه تنظیم سوي، بلکې پر دې باندې ښایي په هفتو او میاشتو د دې بریدونو پر پلان باندې کار سوی وي. خو له دې ور اخوا ته تر ټولو لویه د اندېښنې وړ خبره د پاکستاني پوځ او د پاکستاني چارواکو لپاره دا ده چې دغه کسان د بلوچانو ازادي غوښتونکي چې دوی یې ترهګر بولي، له دې نه خلک نه ډارېدل. دوی بریدونه کول، د دوی سره وسلې وې، له دوی سره توپکو دوی پر وژو باندې راکېټې رااخیستې وې، چاودنې یې کولې، ځان مرګ یې ورسره و، خو خلک پر دوی باندې راڅرخېدلي، ویډیوګانې یې کولې، خندلې او له دې حالت نه یې خوند اخیست. دا د پاکستان د پوځ دپاره دا پیغام دی چې دا دې خلکو څخه چې دوی یې ترهګر بولي، خلک ویره نه لري، بلکې د خلکو ویره له پاکستاني پوځ څخه ده. زه د پاکستان پوځ څخه د ترهګرو ټکی نه کاروم، خو دا ویلی سم هر هغه څوک چې خلک ترې ډارېږي هغوی د ترهګرو په معنا بلل کېږي په ټوله دنیا کې. یو بل مهم ټکی په دې جګړه کې دا دی چې خلک وایي چې د دوی سره د طالبانو، دوی د طالبانو په څیر جګړه کوله. هو، دې کې شک نشته، د طالبانو د جګړې رنګ اوس په سیمه کې ټولو وسلوالو ډلو، که هغه د ازادۍ دپاره جګړه کوي او که هغه د مذهبي فکر دپاره جګړه کوي، هغوی اخیستی دی. طالبانو خپله جګړه په مختلفو بڼو باندې په تېرو 20 کلونو کې وکوله او تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې نړیوال استخبارات او د افغانستان خپل استخبارات هم فلج کړل، ځکه خو دوی د جګړې میدان له 20 کلو وروسته وګاټه او همدا د جګړې طریقه اوس ډېرو ډلو خپله کړې ده او ډېرې ډلې پر همغه رمز او پر همغه لاره باندې روانې دي یا همغه سټراټیژي پر مخ وړي چې کومه سټراټیژي په افغانستان کې طالبانو پر مخ لاله. ځکه ځینې کسان دې جګړې ته په داسې یوه سترګه ګوري چې ګواکې د دې جګړې تر شا د طالبانو لاس دی. د طالبانو لاس د دې جګړې تر شا نشته، خو د طالبانو د جګړې هغه طریقه چې دوی 20 کاله په افغانستان کې عملي کړله، هغه فکر اوس بېلابېلو ډلو اخیستی دی. ښایي و دې ته خلک ګوته ونیسي. البته یوه خبره د یادولو وړ ده، د طالبانو چارواکي اوس د افغانستان په بیا رغونه باندې لګیا دي، پلونه جوړوي، سړکونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، بېلابېلې کارخانې جوړوي، د افغانستان ډیمونه جوړوي، د افغانستان جوړېدو ته لاس ورته کړی دی او هغوی اوس له دې خوا مخ را اړولی دی چې ګواکې یا جګړه وکړي او یا بلکې زه په بله بڼه باندې دا خبر وکړم، کېدای شي پر ډېرو باندې به بد لګېږي، پر لګېږي نه دي ورخلاصه طالبانو چارواکي د پاکستان مداخلې ته چې هلته یا دوی مداخله وکړي یا بریدونه وکړي. زموږ خو پاکستان ګاونډی دی، زموږ خوا په بدېږي، له موږ سره دیوال په دیوال پروت دی. خو دا د دوی مسله ده، د دوی مشکل دی، په دوی اړه لري. دوی پویسه کار یې پویسه، موږ پویسه کار مو پویسه. خو
دا ویډیو پر مخ شریکه کړي او پاکستاني چارواکي باید په دې خبر سي چې د افغانانو و دې لور ته پام مه رااړوئ چې ستاسو په هیواد کې یا مداخله وکړي یا ستاسو په هیواد کې جګړې وهلو ته لمن ووهي. افغانانو مخ در څخه اړولی دی، د خپل هیواد په جوړېدو باندې لګیا دي. په افغانستان کې حالات اوس بدل دي. په افغانستان کې داسې حالات قطعا نشته چې یوې سیمې ته دې څوک نشي تللی. د افغانستان له سره تر پایه هرې سیمې ته د بلې سیمې افغان تللی شي. داسې نه دی افغانستان لکه بلوچستان، افغانستان داسې نه دی لکه وزیرستان یا خیبر پښتونخوا، افغانستان داسې نه دی لکه د پنجاب ځینې سیمې، افغانستان داسې نه دی لکه د سیند ځینې سیمې چې امنیتي چارواکي به په قطاعاتو کې ورځي. د افغانستان امنیتي چارواکي ډېر آزاد ګرځي. دا چې دوی څه کوي په خپل کور کې دننه له افغانانو سره کم مشکلات لري یا نه لري، دا بیل بحث دی، پر دې باندې به نه غږېږو. خو د پاکستان لپاره تر ټولو لوی دوه خطرونه دا دي چې بلوچانو واضح کړل. یو دا چې خلک له بلوچانو نه ډارېږي، توپک هم ورسره وي، وسلوال هم ورسره وي، باروت هم ورسره وي، چاودنې هم کوي، وژنې هم کوي، خو بیا هم خلک نه ځینې ډارېږي، د پاکستان له پوځه ډارېږي. دا د پاکستان لپاره د فکر کولو یوه ډېره مهمه مسله ده. او دوم دا چې پاکستان وایي چې 90,000 استخباراتي عملیات یې تېر کال یعنې په 2025 کال کې وکړل. په هغو ټولو عملیاتو باوجود بلوچستان داسې جام کول، دا د بلوچانو له لوري یو داسې څراغ و چې دا خو هیرو 2 عملیاتو یا دوم عملیات ول، دا چې په درېیم کې څه پېښېږي په هغه باندې موږ نه خبر، خدای خبر د دوی پوه شه او کار یې پوه شه. موږ به مرسته ورسره کوو، داسې مرسته به ورسره کوو لکه دی چې 40-45 کاله له موږ سره کوله. د یوه داسې افغانستان په هیله چې ګاونډیان د مرستې لاس ورته راغځوي او په افغانستان کې امن وي. شاوخوا به بیا هغه خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو. ژوند کړه، خدای مو ښاد لره.